بچه پیدا می که آخر میم پیدا کلی ها اوس به نو چکرونه دورې په بازار کې به چکرونه مازانو ته به څنګه زور کوي موټرسایکل دی موټرسایکل هلکه ایسته څه دا موټرسایکل نه به رانږدې کېږي ما به زه خوارۍ پیدا کړئ ته بیا راسې پر دا موټرسایکل لاس وی ما اوس دستي سرویس کړی ومې مینځلی تا رالی بیا دې لاس پر کښېښولی ایسته څه ای د چا هغه دی دا زما هغه دی ورځه ولاړ څه دی چوټه به دې پر دا مخ وولمه 3 ورځې به دې په دا مخ کې دا د چوټې نشان معلوم وي ورځه ولاړ څه موټرسایکل ولې په ما دې د دونه کمزوري سړی خیال راځي ښه رښتیا ووایه چیرې دې راپورته کړی دا راته ووایه ته په ما ځان ته کوې دا مې راپورته کړی نه دی دا مې واخیستلی په څه خوارۍ مې واخیستلی ته ما ته وایه دا دې له کومه ځایه راپورته کړی هلکه ځان را باندې وایه ورځه ولاړ څه دا ستا مخ اوس د موټرسایکل اخیستې غو دی دا مخ ته وګوره ولې تا له زه دونه کمزوری معلومېږم زور درکوي چې ما اوس موټرسایکل واخیستی تا له ډېر زور درکوي ورځه ولاړ څه اوس به په دې بچي باندې په دا بازار کې درته ګرځم په دا کلي کې به درته ګرځم تا له به پل زور درکوي ما ته به نو زور ولې راکوي یاره پهلوانه بیا تا له زور نه درکولی تا به له ما څه دونه پوښتنې نه کولې اوس موټرسایکل ما اخیستی دی تکلیف ما تېر کړی دی سرویس کړی ما دی اوس دلته مې به دا 20 مرته راایستلی دی ما ولې څه به کپړه مپړه په ووامه ته دونه پوښتنې راڅه کوې ولې پوښتنې راڅه کوې که زور ماله راکولی هو د دې ځای دا موټرسایکل هم درڅه بیا بیوایسمه دا چې الټا چکا به دې لګاو کړمه دا الټا چکا به دې لګاو کړم 3 ورځې به دې سر پر لږ ګرځي یاره ته د بدماشۍ خبرې ولې کوې خو زه درته وایم کېدی شي زور بیا درکړی یاره پهلوان ما ته ښکاره کېږي خو خامخا کلیوال مې یاره خامخا به زور درکوي اوس ما اخیستی دی یاره ستا څه کار اوس دا راته ووایه چې دا دې واخیستی څنګه دا د اخیستنګو حساب ما ته راوښیه غلا کړی خو به دې نه وي تا له زه غل معلومېږم رنګ خو دې د غله غه دی یاره غلا کړی مې نه دی د دې دپاره 2 بډوګي ما خرڅ کړل څه وایې یاره ایسته دا ژوندی بیا ولې دوی سور مخ دې م کړی دی یاره خپل بډوګي مې نه دي خرڅ کړي زموږ زوړ نیکه نه وه په کور کې سپروت ولو بله ورځ ورغلمه ډېره مې خوا ورته بده شوله قرار د لاس په ریړۍ کې مې واچولی هسپتال ته مې راوړلی ما ورته ویلې مالې له دغسې دواړه بډوګي راوکاږئ زما به کار دی قرار سي هسپتال ته مې بوتلی بډوګي مې ځناوه کښل ما بډوګي سي ځناوه کښل هلته د بل غریب سړي بډوګي پیل ول هغوی ویلې باید دا بډوګي په ما خرڅ کړئ قرار مې په هغه خرڅ کړل زه راولاړ شولم په هغو پیسو مې دا موټرسایکل واخیستلی